قابیل چې پیدا شو هغه سره یو خور پیدا شوه برغون یې ډېره زیاته خوبصورت او مشته وه او د آدم علیه السلام بل زوی چې حابیل پیدا شو هغه سره چې کومه خور برغونې پیدا شو نو هغه هغسې ښکلې نه وه کله چې دوی زلمي شو بالغان شو نو حضرت آدم علیه السلام د هغه خپل شریعت مطابق دا فیصله وکړه چې د قابیل سره کومه خور پیدا ده دا به حابیل ته به نکاح کوو او حابیل سره چې کومه خور پیدا ده دا به قابیل ته به نکاح کوو قابیل وی دا نه منم ولې نه منې ګوره عقل استعمال کړ ډېر کله ته بعضې خلک د شریعت په مقابله کې عقل استعمال کی نو د سړی کندې ته پرېږدي عقل به استعمالوي خو د شریعت د حدودو لاندې به استعمالوي او که د قرآن او د پیغمبر د حدیثو په مقابله کې عقل استعمال کړي نو تباه شوې زما عقل بسی او زما د عقل سوچ بسی زما عقل نه چې د ټول انسانانو عقلونه را یو ځای کړه رب العالمین علم ته چېرته رسېدی شي قرآن او د پیغمبر احادیث خدا د رب العالمین علم د پیغمبر علیه السلام احادیث هم د الله علم دی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى رب العالمین فرما نبی قرآن حکیم کې الله فرمایي پیغمبر علیه السلام چې کومې خبرې د شریعت د خولې نه وباسي دا ګوره زما وحی ده دا زه ورته زړه کې دا وحی ده او وحی د الله تعالی د طرف نه نو زمونږ عقل بسي ما یو ځل یو سړي ډېره زمانه وشوه د میراث یو مسلې تپوس وکړو د ده څومره حصه کېږي د ده څومره کېږي مې د دومره کېږي د ده دومره کېږي یاره وي دا حصه د دې یو ډېره کمه نه ده مې دا د الله کتاب قرآن داسې ویلي هغه آیت مې ورته وي قرآن حکیم دا ویلي دي چې ده د دومره حصه پکار ده او ده د دومره حصه پکار نو چې د قرآن خبره راغله نو پکار دي مسلمان دی چې په قرآن ایمان کې دې چپ شي داسې ده که نه لیکن هغه ماته څه وایي یاره وي زما د عقل خو داسې وایي چې ده دومره پکار وه زما عقل خو داسې ده دومره پکار وه نو ما له غوسه راغله مې دا خو الله فیصله کړې ده خو ما وی العیاذ بالله الله له پکارو چې تا بېوقوف سره د قرآن په جوړولو کې مشوره کړې قرآن چې خدای جوړو چې تا سره مشوره پکې کړې ځکه ته ځان د الله نه زیات حسابې چې ته دا وایې چې زما عقل دا وایي د رب العالمین د قرآن د آیت مقابله کې ستا عقل دا وایي نو ستا په دې مغزو کې دا سوټې چې پرتې دي دې ته ګورو کار دی ګور انسان مسار یو سوچي ماسپښین بل سوچي ماښام یې بل سوچي سهار ورپسې بیا بل سوچي او زمونږ عقل هغه ځای پورې کار کوي چې کوم ځای پورې زمونږ نظر دی زمونږ حس چې کوم ځای پورې کار کوي چې کوم ځای زمونږ نظر کار نه کوي هلته بیا ستا عقل کوم ځای نه کار کوي الله له خو علم دی اسمانونو نه پورته د ځمکو لاندې په دې کائناتو قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي کومه پاڼه چې د اونې نه پرېوځي په ټول سبزهزار کې په دې ټوله دنیا کې الله وایي دا ماته معلوم دي کومې دانې چې د موټي نه تا راواخېستې او په ځمکه کې دې اونوستې تا ته د خپلې دانې نه دي معلومې چې دا کوم ځای کې کومه دانه پرته ده الله وایي دا ماته معلوم ما تسقط من ورقة الا یعلمها او هغه دانې چې د ځمکې په تیارو کې پټې پرتې دي د شړشم او د وري او داسې دانې چې هغه په خوردبین په نظر راځي تا ته هسې په نظر نه راځي هغه هم صرف رب العالمین ته معلوم دي بل چا ته نه دي معلوم نو الله ښه پوهېږي نو قابیل د آدم علیه السلام د شریعت په مقابله کې خپل عقل استعمال کړ څه وایي وایي دا ما سره چې کومه خور پیدا ده نو عقل خو دا وایي چې دا دې زما په نګاه کې راځي ځکه دا ما سره پیدا ده او د حابیل سره چې کومه خور پیدا ده نو هغه د حابیل په نګاه کې راشي زما خور سره د هغه څه کار دی او د هغه خور سره زما څه کار دی زه خپله خور هغه له نه ورکوم د هغه هغه زه نه کوم زه حقدار یم د هغې خور چې ما سره پیدا ده آدم علیه السلام ورته بچي دا د الله فیصله زمانه ده الله دا فیصله کړې ده او د الله تعالی د فیصلې په مقابله کې خپل عقل مه جنګوه فیصلې ته تیار هغه وی نه بابا حضرت آدم علیه السلام لاړ حج له چې حج له لاړه د بیت الله شریف دلته کې قابیل راغی او په حابیل یې دمکې وکړې وی ته زما خور په نکاح اخلې د هغه دا خیال و چې دا حابیل ته قلار شي نو ممکن ده چې دا پلار به ما ته دا خپله خور را په نکاح کړي زما خور پسې لګېدلې پلار دې لمسولی دی هغه ویل وروره زما ښه کار دا خو د الله تعالی د کتاب فیصله ده او زما پلار پیغمبر دی او چې کومه خبره کوي هغه د الله ویل سم چې زما د خور نه قرار شه ګنې وجنم دی نه قابیل ورته وایي او ورته څه وایي وایي که ته ما وجنې او دا لاس چې زما مرګ پسې اوچت اوږد کړه زه دې نه وجنم ته مې وجنې مړ مې کړه زه دې نه وجنم انی اخاف الله رب العالمین زه د هغې الله نه یېرېږم چې هغه د ټول مخلوق پروردګار او رب دی
الله نه یری او که ته ما ته لاس روږدی او ما وژنې مړ مې که زما لاس تاله نه ده. آدم علیه السلام لاړ حج له او دې قابیل مو قوم ته له چې راسې دا رور د منځه لر که مړې که ګوره شیطان دلته ګوسکار شروع کړ. شیطان یو ځل چا تپوس وکړ وایي ته دا خلک یې ټول تباه کړل په یو بل دې مړه کړل او ورته په جواب وي زما څه کار چې یو بل باندې خلک ووژنه دا توره چې راځي دا ما لاس کې ورکړي څه دا توره علما تېره کړي څه دا ټوپک او تماچه باندې دا ګوته راکاږي دا علما نیولي څه یو بل په خپله وژنې او یادوې پکې ما چا کې پړی جوړې دی چې راشه ودرېږه چې دا بل در باندې ډز وکړي ما تماچه چا راغېستې او لاس یې مو ورکړه چې راشه شابه وي په خپل یو بل وژنې منډې تړلې مې جوړې کړې دي او بدنامۍ پکې وایي ستا خو هم پکې څه خو شته که نه وایي یم وایي ته څه کوې وایي راځه چل درته ښیم زه درته خپلې لارې ښیم وایي موږ یو کوټې غوندې حرکت وکړو باقي عدالت او ارامېتوب ستاسو خپل دی وایي نو یو دوکان ته یې بوتلو نه دوکان کې یو بانډیسي راغلی سپی ورسره و سپی د بانډې نه راغلی سپی ورسره تړلی او شاته یې خرڅول نو مشکیزه وه ورسره نو دې سړي د هغه شات راوړل هغه دوکاندار ته مخامخ کړی دا شات خرڅون ته اخلي دوکاندار دې ته راوړل چې وګورو ښه دي که خراب دي نو چې ده شات ته مش نه راویستل او هغه دوکاندار یې ګوري چې دا اصیل دي ښه دي که ښه نه دي نو دغه د شیطان یو ګوته شات راواخېستل او د هغه دوکاندار په هغه دوکان کې یو ساس یو ګوته ساس کې وکړه بس وایي زما کار خلاص و تماشه کوه ګوره چې هغه څنګه هغه شات لږ غوندې یو ساس کې وکړو هلته یو کربوړی دی په دوکان کې هغه راغی او هغه شاتو له جبه وړي دې دوکاندار سره پیشو وه هغه پیشو را منډه کړې را ټوپې کړې په دې کربوړي باندې حمله وکړه خو چې پیشو راغله او په کربوړي حمله وکړه د دې بانډیسي سپي په دغه پیشو حمله وکړه پیشو یې په دا خوله کې ونیوله خو چې پیشو یې څنګه ونیوله پیشو هغه دوکاندار ساتلې وه هغه تورې ته ګوتې کړې چې شوق یې ورکړه نو هغه سپی یې وله وو زما پیشو دې مړه کړه خو چې هغه څنګه سپي وو مړ یې کړه بانډیسي تورې ته ګوتې کړې دوکاندار یې سټو وو دوکاندار والا دغه دی نه خلک را په منډه شو او چې دا کوم د بانډې نه هغه شات والا راغلی هغه یې مړ کړ جګړه ونښته د هغې قوم او د دې قوم په منځ کې جګړه ونښته په سوونو پکې پوشتونه مړه شو او ورته وایي شیطان وایي دا توره اوس ما ورکړه دا سپی ما راوستی و دا پیشو ما ساتلې وه دا کاربوړی پې ما راوسته زما خو یو ساس کې وغورځاو یو ساس کې مې وغورځاو نو د هغه څه کار و چې په سپي غدار کو د دې بل څه کار و چې په هغه سړي یې غدار کو د هغه د قوم څه کار و شیطان لږ غوندې حرکت وکړي ګورې شیطان هم هغه دې شیطان هغه پیغام دی له الله ته قسمونه خوړلي دي الله ته یو بنده قسم خوري چې زما د ستا په ذات قسم چې دا خلک به رانه جنت ته نه ځي الله ته یې مخامخ قسمونه خوړلي دي هغه دې جهنمي خو ګورې څه شیطانت په مونږ کې هم شته دی مونږ په دې زړه کې د شیطان دپاره جاله کښېنولي جاله باندې زه چا تپوس وکړو چې شیطانان تړلي کېږي په روژه کې دا خلک ګناه ولې کوي حدیث پاک کې وایي چې شیطانان تړلي کېږي مې د دې خو ډېر جوابونه دي یو جواب مې دا دی چې شیطان وتړلی شو د هغې دا مطلب نه دی چې سړی دې ګناه نه کوي دا خو د شیطان یو تذلیل دی چې شیطان ذلیله شو وتړلی شو د هغې د ګناه سره تعلق دی شیطان چې خو الله تعالی دومره طاقت ایښی دی چې نبي علیه السلام فرمایي که دې په ځمکه یي نو په اووم اسمان کې د انسان په اړه کې وسوسه جوړې شي اووم اسمان کې دومره د زور دی نو شیطان وتړلی شو دا خو د هغه تذلیل دی د رمضان لوی فضیلت دی نو د ګناه نه ورته نشي بچ کېدی وسوسه که هغه وتړلی شو درته بیا جوړې شي خو مې یو بله خبره درته کوم شیطان خو وتړلی شو بېشکه ټیک ده خو 11 میاشتې ستا په دې سینه کې په جاله کې خو ده ناسته کړې ده که هغه نفس اماره بېسوسه شو چې ده پکې ناسته کړې ده هغه سینه یې دله ګنده کړې ده هغه زړه ته یې خلطم در 11 میاشتې تړلی دی نو چې څوک چا سره 15 ورځې دوستانه تعلقات جوړ کړي نو که ښې ښه سر غورځوي که بدي بده سر غورځوي نو ده خو 11 میاشتې تا سره دوستانه تعلقات جوړ کړي نو څه د شیطان خپله سر او څه د مونږ خپله سر الله تعالی دې مونږ هغه چې کوم جني شیطان دی د هغه نه به ځان وساتي خو چې کوم انسان والا شیطان دی د نه ځان ساتل ګوره ډېر ګران په دې جامه کې دی ستا خپله جامه کې دی
د بار غل نه ځان ساتل ګران دي، د کورني غل نه ځان ساتل ګران دي. د بار غل چې د بار نه راشي که نه د هغه نه ورته ځان بچ کړي، خو د بار دې غل سره که ستا د کور غل ني قسم دی که کنډر دی وکړي، دا خو د کور د غلو ته چل ښایي. دې دې کې خزانه ده، دې دیوال سره کښېنه، په دې لار څوک راځي په دې نه راځي، ټولې لارې ګودرې زه درته څوکی کوم. دا مالدار دی، دا غریب دی. یعنې چې د کور غل ني د بار نه سوال نه پیدا کړي چې څوک غلو. شیطان د بار غل دی او ستا د پلید نفس ستا د کور دننه غل دی چې دواړه یو ځای شي نو نقصان پیدا کړي، چې دواړه یو ځای ني سم دي. اوس فرشته چې ده هغه سره نفس ماله بسولي شته، هلته کورنۍ غل نشته، پاک نفس دی. شیطان خو د یو څه کې سم نه شي نو څه تاوان د نوم خپل دی څه نقصان. بهر کیف هغه ته یې وسوسه واچوله قابیل ته، دا وسوسه چې دا روز یې مړ کړه. زه خو که دې مړ کړه بېغمه به شي، دا کور به راته خپله پاتې. کاڼې را واخېستې یو ښه مضبوط او حابیل ته یې درغې او چې به یې وویشته پر اثر یې وویشته تا وغورځېد، حابیل مړ شو. قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي دا څه فردي واقعه نه ده چې حابیل مړ شو. هغه زمانه کې به د غوښې نه غوښه به نه څښا کېدله، انسان به نه څښا کېده، بوی به نه کوه غوښه. اوس یې وایي د ضرور سره به څه کوو. اوږې که کله یو خوړي، کله بل خوړي، کله بل خوړي، کله بل خوړي. شل نه ورځي د کړومبې مړی دی، د خپلو نه خو نه دی خبر چې مړی به لا خفېږي که څه ورته وکړم، په دې روډ څه وکړم. دا که دې میدان کې دغسې پروت دي نو دا به د مارغان را شي، شرمخان به را شي، دا به وخوري. بیا یې روډ خو دی څه ګوري چې یو دوه قارغان راغلل، یو قارغه لګي شو به دې مړ کړه. چې کوم قارغه مرګ وکړ نو هغې قارغه لتې والې 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 په ځمکه کې په شګو کې شګې اخوا کړې او په مخو کې غبر قارغه راښ که په هغې کې کېږې ښودل او بیا به یې په پنجو د پاسه خاورې ور واړولې. دی وی افسوس دومره خو ما بهادري وکړه چې خپل لور مې مړ کړ او دلته دومره زه کمزور یم چې د قارغه نه هم زما مازغه بېکار دی. قارغه له د خپل رور د خښولو چل ورځي او ما له د خپل رور د خښولو چل نه راځي. نو کنده یې وکنستل او حابیل یې پکې دفن. حضرت آدم علیه السلام ترې د حج د دغې وخت نه مخکې داسې بوټې نو چې هغې کې میوه نه وه، هر بوټي یو میوه کول، او داسې بوټې نو چې د هغې میوه به خوږه نه وه. کیکر به هم میوه کوله، د بقیانې او د شنډۍ میوه به هم خوږه وه. داسې بوټي نو چې هغې کې د میوه ني او داسې بوټي نو چې د هغې میوه یې خوږه ني، او یو بوټي کې زغې نو اوبه ټولې خوږې وې مزېدارې. اوس چې آدم علیه السلام په لاره روان دی چې ګوري هلته کې د بعضې بوټو کې میوه نشته، د بعضو بوټو میوه چې ګوري ترخه ده، بعضو کې اصلي پیدا شوي، بعضې اوبه ترخې دي، مالګې دی. حیران شو چې دا انقلاب ده که میرات. زه خو چې وختي حج ته راتلم نو دا خو ټول بوټي د میوې ډک وو، ښه خوږې میوې وې پکې، اوبه ښه مزېدارې خوږې ښایسته میلاوې دي. ازغې او غلې پکې نو دا خو ازغې او غله خو دشمن دی. دا څه شو؟ الله تعالی ته فورا رجوع کړه چې الله دا به څه کېږي. رب العالمین جبریل علیه السلام راولېږه پیغمبر ته چې کله څه مسله پېښه شي د پیغمبر او د الله منځ کې یو واسطه وي نو بیا جبریل علیه السلام راځي تپوس ته کوي چې جبریل دا څه چل شو د کائناتو کې خو څه انقلاب راغی خو ډېر خطرناک او مضبوط انقلاب څه چل شو وی او الله تعالی ډېر سخت غوسه شوی دی دومره غوسه دی چې دومره غوسه د رب العالمین چېرته هم نه ده ښکاره شوې دومره غوسه دی وی په څه غوسه دی وی ستا یو زوی لګي شو بل زوی یې وجلی دی قابیل لگی شو حابیل یې مړ کړی دی په هغې الله دومره غوسه شو چې 3 سې اوبې مکمل ترخې کړې دومره پې الله غوسه شو چې د فروهاو د ایرګونو بلکې د ګیرګونو بوټو نه الله میوه ختمه کړه د څومره بوټو میوه الله څخه کړه څومره بوټو کې الله تعالی هسي او غنې را پیدا کړې د یو مسلمان په قتل دومره رب العالمین خفه کېږي او الله قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي قرآن کې الله فرمایي دې ځان نه که چا یو انسان مړ کړ یو انسان جمدی که بچې که د مرګ نه چا مړ که او د بچ که دې زمانه کې خو بچ کول ګورې نشته که چا اراده ده بل د مرګ وکړه نو تېزول شته دا کوشش ته وي چې دا مونږ خو ډېرو جرګو کې ځو که تاسو یقین وکړئ د دې مړو د روغ اکثر څوک راته ووایي اوس خو هم ظلم نه کېږي ولې که چا له په جرګه لاړ شي نو مني دی او که ورشي نو ستا پسې دا خبرې کوي چې یاره فلانکي تنګ کړی یم نو به سره وخت را پسې را منډې وایي نو خو زمونږ بیا نه صبرېږي مونږ وایي مسلمانان دي کورونه یې تباه کېږي دی خو نه پېږي نو مونږ خو پېږو که جناب علي اوس چې
هغه خلک د دوه پلار کورونو روغه جوړوي موږ ته په خپله قسم دی ډېر خلک وایي ای مولوي صاحب پرېږدې دا ته څه کوې منډې تړلې شروع کړي دي او دا روغې پردی کړي دا ته څه کوې پرېږده ظالمان دي چې په یو بل خدای تباه کړي پرېږدې ده ځین پتا راغلی خدای دې پتا ته راوړي که پتا راغله نو ستا هغه منډې وغه تړلې وغه جرګې وغه ننوالي بیا به درته پته ولګي نو خبره مې دا کوله چې د دوو کسو کور روغولو والا ډېر کم دي او د دوو کسو کور روانولو والا دا شته که نشته تورنځوالو دا خو دومره دي چې کور په کور دنیا ډکه ده کوشش به دا کوي چې د مسلمان سپینه جامه کې ولې ګرځي دا مالدار ولې ګرځي دا د عزت الله ولې ورکړی دی دا خلک ډېر زیات دی د دوو مسلمانانو خپل میندې کور روانولو والا شیطانان او ګوره پیغمبر علیه السلام فرمایي نبی علیه السلام د ځانه نه من کان ذا وجهین فی الدنیا کان له یوم القیامة لسان من نار کم انسان چې دوه پړیقی یو له په یو مخرج او بل ته په بل مخرج د قیامت په دغه لویه ورځ به د په خوله کې د اور جبه تاویږي راتاویږي د اور جبه به او دنیا ته تېره به شي شیطانت او د قتل ګناه دې وګټله د مسلمان د اختلاف ګناه دې وګټله قیامت کې جبه کې به د اور به خوله کې د اور لمبې به په خوله کې بهېږي الله دې مساتي دومره رب العالمین خفه شو چې څومره ګوټونه میوې ختمې شوې څومره ترخې شوې څومره اوبه ترخې شوې څومره اونو کې غني ازغیره پیدا شو دا یې مسلمان په خاطر نن الله تعالی فرمایي که چا یو مسلمان بچ که د مرګ یې بچ که د مرګ بچ کول دې ته وایي چې سړي ته جره بس پیدا روغه کوو چې روانه را نه شي مرګ را نه شي زیات یې ونه شي دله به الله دومره ثواب ورکړي لکه چې دا ټول انسانان یې جمع کړي موږ دې ثواب ته ګورو ځکه منډې تړلی وو دا ثواب راته په دې ذهن کې پروت دا مرد دنیا خلک چې خبرې به کوي موږ به داسې څوک به دا وي چې موږ پسې به خبرې نه کوي انبیاو پیغمبرانو صحابو پسې لږو خلکو خبرې کوو لګیا به دې ثواب ته ګورو موږ وایو دا راشه روغه دې وکړه د دې مسلمان د مرګ نه بچ که دومره اجر به الله درکړي لکه چې دا ټول انسانان دې جمع دي کړي او من قتله هغه که یو سړي آیات را نه هېر کړو که یو کس یې مړ کړ که چا یو کس مړ کړ دله به الله دومره سزا ورکړي چې دا ټول انسانان یې پکې وژلي هذا واستقام دومره به سزا الله ورکړي لکه چې ټول انسانان یې وژلي نو د مسلمان په مرګ الله خفه کېږي خپل منځ کې په اختلاف او په جګړو الله خفه کېږي بغض او حسد په موږ کې څومره ډېر دی توبه وباسه که دا بغض او حسد دې حجم لرلی او طول او عرض او عمق یې لرلی وجود یې لرلی نو زما په خیال چې د یو انسان په دا زړه کې او په دا دماغ کې دومره بغض او حسد پروت دی چې دا ټولې تورندۍ وپېړی خو ښکاري نه په سترګو دا لیلة القدر شپه چې په کومه شپه کې الله د مسلمان سوال قبلوي او چې ته کوم سوال کې رب العالمین یې قبلوي هغه مخصوص وخت هغه مخصوص وخت که ډېر ګناهګار هم الله ته ودرېږي او سوال کې الله یې قبلوي لیکن د یو څو کسانو دعا الله تعالی د لیلة القدر په دغه شپه کې په دغه خاص وخت کې هم نه قبلوي یو پکې هغه انسان دی چې د هغه په زړه کې بغض او حسد پروت وي د عرفات میدان کې الله د مسلمان دعا قبلوي چې الله تعالی دعاګانې قبلوي نو فرشتې ورته وي الله دا فلانکې خو ډېر ګناهګار فلانکې خو ډېر ګناهګار دی فلانکې خو سیل له راغلی دا فلانکې خوا ته یو شوق له راغلی دی فلانکې داسې دی فلانکې داسې دی رب العالمین او فرمایي وی دا چې کوم نیکان دي د دې د برکت نه چې دا کوم اشر هغې دا مې ورسره وبخل د عرفات په میدان کې لیکن یو څو کسان د عرفات په میدان کې الله نه بخي یو پکې هغه انسان دی چې هغه په زړه کې بغض او حسد د مسلمان سره دومره خطرناک شي او حسد کینه دا دومره خطرناک دی چې دا ستا د الله په کار باندې اعتراض دی مثلا تا له خدای پاک مال درکړ او زمینداري ولې الله ورکړې دا مې په خدای اعتراض راوست تا له الله عزت درکړه تا له الله علم درکړه تا له الله مشري درکړه تا له الله جایداد درکړه تا له الله بل څه شی درکړه او زما لکې بغض او حسد دي نو دا خو اصل تا له الله درکړي دي نو د الله په کار زما سوال راغی چې الله ولې یې ورکړي دومره بغض خطرناکه ګناه او یو زه به یو خبره کوم اکثر طالبانو ته وایم لیم دا حسدي سړی چې دی که نه دې د چا څه کولی شي څه به وکړی شي که زه تا سره ډېر هم بغض او حسد کوم نو ستا عزت کمولی شم نه د مال کمولی شم نه ستا دا مشري ختمولی شم نه ستا دا
دا لویوالی ختمولی شم سبا کوم خپل را بخورم نو دویم دا حسدي سړي دپاره دا سزا ډېره ده چې هغه خپل خوري بل خوري د بل به څوک یې ته ډېر حسد وکړه نو د بل به څوک یې خپل را بخوري نو ظالمان چې د خدای انسان دشمن که هغه یې خپله خوړه بل خو څه کولی نه شي هسې حسد کې حسد بغض جګړې دا ډېر خطرناکه ګناه رب العالمین دې موږ وسره نو خبره مې دې پورې کوله د رمضان اخري جمعه ده دا یو ټکي درته وایم چې یو خو توبه وباسئ په د زړه نه دا کړه نه چې الله تعالی که زمونږ سره بغض وي حسد یې روانوي الله دا خو د زړه نه وباسئ نه به کړو دا بغض او حسد دویم که د چا چا سره روانې وي په خاندان کې اکثر د یو بل سره روانې وي په کور کې اکثر یو بل سره روانې د ښځې د خاوند روانې د وروڼو یو بل سره روانې د ګاونډي یو بل سره روانې